بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الرعد آية نمبر 20 ته موږ رسېدلي وو د الله په توفیق سره. اخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی رد کوو په کافرانو باندې. مشرکانو به قسمه قسم مطالبې کولې چې دا دې راشي دغه دې راښکاره شي. جواب وشو چې دا هر څه د الله په لاس کې دي، او چاته هدایت ورکول چاته گمراهي ورکول دا هم د الله په لاس کې. ګوره مؤمنانو ته هدایت ورکړی دی، نو د هغوی زړونه یې مطمئن کړي د الله په ذکر سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. داغ کسان دي چې ایمان راوړی دی او اطمینان نیسي زړونه د دوی په ذکر د الله. مخکې ویهدي الیه من اناب، هدایت چاته کوي چې انابت پکې. دا څوک دي؟ هغه دا خلک دي زړونه د دوی اطمینان نیسي، مطمئن کیږي په ذکر د الله سره. ذکر د الله نه مراد هغه قرآن دی، او ذکر د الله یادول دی عامم دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار په ذکر د الله سره اطمینان نیسي زړونه. زړونه ورسره مطمئن کیږي، خو زړونه د مؤمنانو مخکې وي، هر چا نه، دیندارو خلکو زړونه چې کله قرآن واوري یا تلاوت کي یا یادوي، نو زړه ورسره مطمئن کیږي، زړه ته سکون رسي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه کوي نیک. طوبى لهم. خوشحالي د دوی لره. وحسن مآب. او ښایسته انجام دی. خوشحالي د دنیا او د آخرت، او ښایسته انجام د دوی په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم دی. كذلك أرسلناك في أمة. دغه شان لېږلی موږ ته په داسې امت کې قد خلت من قبلها أمم، چې تېر شوي دي مخکې د هغې نه امتونه. لتتلو عليهم، دې دپاره چې ته ولولې په هغوی باندې. الذي أوحينا إليك، هغه کتاب چې وحی کړی د موږ ته. مخکې وایي چې په قرآن سره زړونه مطمئن کېږي. اوس الله وایي ما لېږلی یم ته دې دپاره چې داسې امت ویرې چې د هغه امت نه مخکې ډېر امتونه تېر شوي دي. وهم یکفرون بالرحمن، او هغوی انکار کوي د رحمان د بندګۍ نه. یو دا مطلب د هغوی انکار کوي د رحمان د بندګۍ نه، او دغه شان هغوی انکار د الله د دې نوم نه هم کوي د دې رحمان نه. هغوی به دا وي که نه، وی موږ صرف الله پېژنو، دا رحمان پکې څوک دی او رحیم څوک دی. مخکې دې څه نه څه تفصیل تېر شوی. حدیبیه په موقع باندې هغوی دا ویلي وو ما ندري ما الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم څه ته موږ الله پېژنو. او دا به پکې لا بعض به پکې ناشنا دا وي دې خلک د شرک نه منع کوي او په خپل دوو معبودانو بندګي کوي، یو الله دی او بل رحمان دی.
الله وی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ورته ووایه الله رابلی او که رحمان رابلی، ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. دا خو د هغه نومونه دي، معبود یو دی، خدای نومونه دي. او حدیث کې دا راځي چې ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې الله ته په خوښ نومونو کې دا نومونه ډېر خوښ دي، عبدالله او عبدالرحمن. نو دا نومونه عام کول پکار دي. هر هغه نوم چې هغې کې بندګۍ د الله ته نسبت شوی هغه اوچت نوم دی، او په هغې کې به دا دوه ډېر اوچت دي. قل هو ربي لا إله إلا هو، ووایه الله رب زما دی نشتی اقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. علیه توکلت و الیه متاب، خاص په هغه باندې ما ځان سپارلی دی او خاص هغه ته واپس کېدل دي زما. مکې مشرکانو به وي که نه، وی که دا قرآن په حق نو د مکې نه دا غرونه پې لر که، دا مړي پې را ژوندي که. نو الله د هغې جواب کوي، دوه جوابه، دوه تفسیره یې لري. یو دا چې که چېرته الله وایي زه دا کار وکړم هم په دې قرآن سره، بیا هم دوی ایمان نه راوړي. دویم تفسیر امام ابن کثیر کړی هغه دا، الله وایي که چېرته پخوانو کتابونو کې یو کتاب داسې کړی وي، دا قرآن به هم داسې وکړي نه. که چېرته یو تلاوت د قرآن د تلاوت د کتاب د تلاوت سره، پخواني چې کوم کتابونه د تلاوت سره غرونه خوځېدلي، یا ځمکه ټوکړې ټوکړې شوي، یا مړي راپاڅېدلي، نو دې قرآن په ذریعه به هم شوی وی، خو دا داسې شوي نه دي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، او کچری وی یو قرآن چې روانې دی شوی په هغې سره غرونه، او قطعت به الارض یا پرې کېدی شوی په هغې سره ځمکه، او کلم به الموتى یا خبرې کېدی شوی د هغې په سبب د مړو سره. معنی د قرآن به هم دغه شان وی. که چېرته پخوانو کې یو کتاب سره داسې شوی وی، نو قرآن سره هم داسې شوی وی. بله دا چې که چېرته داسې وشي مړي، بیا دا مشرکان بیا هم نه مني که دا مړي ورسره خبرې وکړي، که دا ځمکه ټوکړې ټوکړې شي. بل لله الامر جميعا، بلکې الله لره اختیار دی ټول. افلم ییأس الذین آمنوا، آیا بس نه دي پوه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، ان لو یشاء الله لهدى الناس جميعا، که چېرې غوښتې الله خامخا هدایت به یې کړی وی خلکو ټولو ته. الله وی په دې ځان پوه کوي، که ما غوښتی نو ټولو خلکو ته به مې هدایت کړی. خو د الله طریقه نه ده، امتحان دی. که څوک ایمان راوړه غواړي را دې وړي، څوک نه راوړي نه دې راوړي. ولا يزال الذين كفروا، او همیشه به یې کافران، تصیبهم بما صنعوا قارعا، چې رسیږي به دوی ته په وجې د دې، په وجې د هغه څه چې کړي دي دوی مصیبت. او تحل قریبا من دارهم، یا به نازلیږي نږدې د کورونو د دوی ته، او یا به نازلیږي مصیبت نږدې د کورونو د دوی ته. یره ورکوي الله کافرانو ته چې د دوی د کفر د لاسه به همیشه دوی څه نه څه مصیبت کې پراته. تصیبهم بما صنعوا قارعه، قارعه مصیبت ته یعنی کله به پې آفتونه راځي، کله به دوی وجلی کېږي، کله به ترې قیدیان جوړوي مسلمانان، کله به بل عذاب راځي، کله به بل راځي، کله به یره راځي. او تحل قریبا من دارهم، اندې دوه تفسیرونه دي. یو چې یا به دا تحلو کې ضمیر راجع د مصیبت ته، یا به دا مصیبت نازلیږي د دوی د کورونو په خوا کې، یعنی وخت په وخت به دوی ګیر چاپېره مذهبونه او په دوی به مذهب وي.
یا تحلو کې ضمیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راجع دی یا به ته نازلېږي نږدې د کورونو د دوی ته څه مطلب شو د علاقې به ته فتح کې او بیا به دوی له سزاګانې ورکې او داسې وشو مکه فتح شوه که نه نو د دوی د کورونو په خوا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل نه شو نازل شو حتی یأتی وعد الله تر دې چې راشي واده د الله څه ده قیامت هغه وخت پورې په دوی د مصیبتونه ځي راځي ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله خلاف نه کوي د وعدې خپلې تسلي ولقد استهزئ برسل من قبلك او یقینا ټوغې کړی شوي دي په رسولانو پورې مخکې ستا نه کافر که ټوغې کوي کافر دی او نن سبا پکې بعضو مسلمانان چې ځان ته وایي هغوی پیغمبر پورې او د هغه په حدیثونو پورې ټوغې شروع کړي یو لګیا وي مړی وي پیغمبر دومره څه ګډ دغه م ترې جوړ کړی دی خو دغه وحي راوړی دی وایي دې ته سوچ کوئ او دې سمبولات هم ناسي سبحان الله څومره حق یې وي اسې دې خبرې دې طرز ته وګوره مړه پیغمبر خو صرف وحي نو دا وحي راوړه داسې معمولي خبره ده او دا چې الله ډېره غوره کړی دا معمولي سړی دی کوشش دا روان دی د یاد کوي ګورئ د کفارو د طرف نه د علمانیانو د طرف نه د ملحدینو د طرف نه د احادیثو نه چې کوم منکر دي د هغوی د طرف نه چې رو د مسلمانان د خپل دین پرېږدي زه به یم یا به نه یم خو دا ولې کوي دا خبره چې داسې ډېر خلک به ورو را پیدا کېږي چې هغه به تاسو له د پیغمبر نه د هغه د حدیثونو نه د عباداتو نه توري کوي مونځ وي مونځ څه شی دی وایي مونځ لاړ تراویح وایي څه شی دا وایي څه رښتي نه اوس مې د جاوید احمد غامدي بیان اورېده اوس د دې درس نه مخکې یو کس راته راولي هغه وایي تراویح نام کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے او دغه شانې څو نمونې پښتنو کې هم د ده په لار روان دي ختم نو پرونه یو په تفسیر کې لګیا و وایي دا اسراء او معراج او دا د پیغمبر دا تله بره او دا د پیغمبرانو دا په هغه پسې مونځونه کول او د جنت او د جهنم دا لیده دا د مولیانو قصې دي د دې اوس حقیقت نشته یاد کوي زما دا خبره یا به یم یا به نه یم رو د دې دین نه به م ټول واړئ بلکل نن دا نشتي هغه نشتي هغه نشتي دا نشتي او کوم خلک دوی ته خوشحالېږي بېدینه یو سړی هسې مونځ نه کوي یاره هغه وایي حق پرست عالم چې ما په ژوند کې لیدلی هغه دا دی نو دا آخر کوم داسې غټ حق ویلی ته دومره متاثره شو وایي چې مونځ نشتي نو مونځ خو ده کوم نه علمانیان چې په دین پورې مسخرې کوي هغه هم دقه مولیان خوښوي وګوره وایي دا مسلمان ځان ته وایي دی هم په دین پورې مسخره کوي دی هم ټوغې کوي خبره مې دا کوله چې احتیاط ډېر کوئ احتیاط ډېر کوئ او د هر سړي چې بیان کوي د هغه بیان مه اورئ چې څو پورې تحقیق د خبرې نه یې کړی دا سړی بیانوي څه وایي څه سړی وایي خبرې خو پکې ښه وکړي نو دا خو لازم کافران چې هم خبرې کوي یو څو پکې غلطي وایي نورې څه وایي نورې صحیح وایي ټولې خبرې خو څوک غلطي نه کوي که نو احتیاط پکار دی الله وایي پخواني پیغمبرانو پورې ډېرې ټوغې شوي دي فاملیت للذین کفروا نو مهلت مې ورکړه کسانو ته چې کافرانو ثم اخذتهم بیا مې ونیول هغوی فکیف کان عقاب نو څنګه و عذاب زما هغوی لره افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ایا بس هغه ذات چې ولاړ دی پر نفس باندې په هغه عمل چې کړی دی معنی چې
حفیظ دی، علیم دی، رقیب دی علی کل نفس. هغه ذات چې پوهه دی د هر نفس د عمل نه. آیا د ده سره څوک شریک کول مناسب دي؟ نه دي. خو الله دوی کړي دي. وجعلوا لله شرکاء، او جوړ کړي دي دوی الله لره برخداران. قل سمون، ووایا صفتونه د دوی بیان کوي، شان بیان کوي کنه. سموهم، موږ ته حقیقت لږ بیان کړي چې موږ خو پوه شو دا څوک دي څوک نه دي. ډېرو ته حقیقتونه هم نه معلوم. اکثر هغه قبرونه مبرونه کولو کړي خالي پراته وي. هلته دا مې تجارت دی چې داسې لږ څه کاروبار مزدوري نه لګي که نه، یو ګیره میره غټه کي بل دې علاقې نه وځي کوم ځای کې چې هغه یې خلک یې پېژني، بله علاقه کې بیا غټ پیري. او دا ماته یو کس په خپله خبره کړې وه، وی زمونږ یو کلیوالو هغه دا ګرځېدو را ګرځېدو بد حال به بیا وی هغه غیب شو څه وخت. وی خلک وایي چې پنجاب له مزدورۍ ته تللی دی او دا دی او دغه، او زه پنجاب ته لاړم بیا ووه. او خلکو صفت کوي دې علاقې کې پلانی پیر دی او هغه پیر دی او دا وایي چې زه ورله به زموږ کلیوال وی داسې تسبیح غاړې ته پرتې وي او سګټه ها هو وه. وی ما چې داسې وکتو د هغه حالات راته یاد شو، د دې خلکو دا سجدې دته او د خلکو تاوېدل را تاوېدل دته، دوی وایي چې ګمراهي نو رسوي. نو الله وایي چې څه حقیقت خو یې بیان کوي که نه، څه توری والی ده. ام تنبئون، آیا خبر ورکوئ تاسو الله ته بما لا يعلم في الارض، د هغه څه چې نه پېژني هغه په ځمکه کې، ام بظاهر من القول، یا په سرسري وینا سره معنی بې دلیله. یعنې تاسو داسې خبرې کوئ سم مطلب دی چې الله ته د هغې پته نشته، او داسې خبرې کوئ چې هغه الله کړي نه دي او نه هغه شان کیدی شي، او یا بې دلیله خبرې کوئ. بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکې ښایسته کړی شوي دي کافرانو ته مکرونه د هغوی، یعنې چلونه د هغوی. وصدوا عن السبیل، او اړولی شوي دي د نیغې لارې نه. ومن یضلل الله، او هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي، فما له من هاد، نو نشته هغه لره هېڅوک لاره ښودونکی. لهم عذاب فی الحیاة الدنیا، دوی لره عذاب دی په ژوند دنیوي کې. ولعذاب الآخرة اشق، او خامخا عذاب د آخرت ډېر سخت دی. وما لهم من الله من واق، او نشتی دوی لره د الله نه هېڅوک بچ کوونکی. د آخرت خو بیا ډېر سخت عذاب دی. ځکه حدیث کې داسې راځي چې ان عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخره، د دنیا عذاب هغه لږ دی د څه نه په مقابله د آخرت د عذاب کې. دوی په مقابله کې بیا جنتیان دي. مثل الجنة التي وعد المتقون، صفت د هغه جنت چې وعده کړی شوی ده د متقیانو سره، د هغې صفت بیانوي. تجري من تحتها الانهار، بهیږي به لاندې د هغې نه ولي. اکلها دائم وظلها، میوې د هغې به همیشه او سوري د هغې هم. سورة الواقع کې به راشي که لا مقطوعه ولا ممنوعه، دا نعمتونه به نه پرې کېږي نه به ختمیږي، نو همیشه به سوري او همیشه به څه میوې. تلك عقبى الذين اتقوا، دا انجام د متقیانو دی، الله دې موږ ته نصیب کړي. وعقبى الكافرين النار، او انجام د کافرانو اور دی. په دې مبارکه میاشت کې راته الله موږ آزاد کړي، او زموږ مور پلار دې ته الله آزاد کړي.
اوس الله دا خبره کوي چې کافران په اهل کتابو کې هغه دي چې د کتاب نه منکر دي او ښه خلک په دې اهل کتابو کې هم شته چې هغوی خوشحاله شوي دي په دې قرآن په نازلېدو باندې والذین آتیناهم الکتاب او هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب مخکې د تقوادارو د کافرانو خبره وکړه که نه نو اوس وایي چې تقوادار دغه دی چې دا کتاب مني کافران هغه دي چې منکر دي نو کومو کسانو ته چې الله وي موږ کتاب ورکړی دی یفرحون بما انزل الیک خوشحالیږي په هغه څه چې نازل کړی شوی دی تا ته ولې خوشحالېږي تصدیق صرف دغه باندې خوشحاله دي هدایت او په دې خوشحاله شو چې کوم څه چې دوی په خپلو کتابونو کې موندو هم حق دی په دې خوشحالي ومن الأحزاب من ينكر بعضه او باز د ډلو نه هغه څوک دي چې انکار کوي د بعضې د قرآن نه یا د بعضې حصې د قرآن احزاب نه مراد دلته ډلې د کافرانو دي امام مجاهد و یهود و نصارا تی مراد دي نو معنی دا شو چې بعضې مني او بعضې نه مني انکار چې کوي او بعضې دا عام دی نو د بعض حق نه منکر دي بعض مني ځکه چې دا حق چې کوم منږ سره دی دې کې ډېره برخه د هغوی سره هم ده تورات کې انجیل کې زبور کې نو څه نه څه مسلې خو پکې مني او څه نه مني قل انما امرت ان اعبد الله ورته ووایه یقینا حکم کړی شوی دی ما ته چې بندګي وکړم د الله دوی مني او که نه مني خو ته ورته دا ووایه چې ما ته خو دا حکم دی چې زه به بندګي خالص د الله کوم ولا اشرک به او شرک ونه کم د هغه سره الیه ادعو و الیه مآب خاص هغه ته رابلم خلک او خاص هغه ته ورګرځېدل دي زما خلق پسرا بلی پا قرآن کریم وكذلك أنزلناه حكما عربيا او دغشان نازل کرده دے من دا قرآن فیصلہ عربی جبی والا یا واضح جبی والا ولئن اتبعت أهواءهم او کتابی داری وکړه د خواهشاتو د دوی بعدما جاءك من العلم ورستو د دې نه چې راغی تا ته علم ما لك من الله من ولي ولا واق نبی تالر د الله نه نبی تالر د الله د طرف نه څوک دوست او نه بچ کوونکی دې آیتونه مخکې تیر شوي دي هغوی به اعتراض کو چې دعوت کوي نو اعتراضونه خو به کي او دلته الله وایي چې قرآن ما در لېږلی دی واضح ژبې والا بیانوئ نو هغوی به اعتراض دا کو چې دا څنګه پیغمبر دی چې د ده بیبي ده او د ده بچي دي دا هغوی ته غټه خبره ښکارېده دا دی خو بازارونو کې ګرځي او ده خو ښځې دي او د ده خو بچي دي دا نن سبا هم د مسلمانانو خصوصا د پښتنو دا ذهن جوړ شوی دی ډېرو چې مولوي صاحب به صرف ما ته مسلې کوي او جنازې به کوي او دعاګانې به غواړي او بس او ځکه او د نکاحونه به تړي ځکه زه اکثر د مولیانو ته ویم زه یم داسې څه مه کوه چې په هغې سره علم او علما سپک شي او زه خپل ځاني ډېر احتیاط کوم په دې مسله کې او کس ته ویم هم چې ګوره دا دې دلاسه نه کوم چې ځان لوی ګڼم یا متکبر والعیاذ بالله الله یې د موږ ساتي تکبرن خو دا دې دلاسه کومه چې علم او علما ستا په نظر کې سپک نه شي عالم یو وقار یو عزت پکار دی زمونږ په دې ملکونو کې
او د عربو د ملکونو ته وګوره دا فرق محسوس که دا خبره به لږ اوږده شي خو بیانوي فایدې دپاره داسې یو تاریخ په کتاب کې ما لیدلی و چې کله د برطانیې راله او دغه بر صغیر اکثر برخه هغوی قبضه کې اخیستې وه د هغوی د راتلو نه مخکې دغه ځای کې د علماو به ډېر قدر و لکه څنګه چې د عرب ملکونو کې نو هغوی ته پته ولګېده که داسې دا خلک د دې علماو قدر کوي نو دا خو به دا خبره یعنې زموږ دپاره خطرناکه شي دا خلک ورته دوی ته داسې ښکاره کړو چې لکه دا عام داسې خلک دي لکه څنګه چې تاسو سره دا معاشره کې نور خلک اوسېږي بلکې تاسو ته ښایي دوی تاسو سره مزدور دي او دغه شانې دا خبره کړه نو زموږ په ملکونو کې مولوي صاحب غریب هغه بس دانو چاندو او دې خبرو ته پاتې شو او پښتنو دا سوچ دی چې یاره مولوي صاحب چې هغه به همیشه هغه به زموږ نه لاندې او هغه به کمزوري په دې کردار کې ورسره په دې خبره کې ورسره مولیان هم څه حده پورې مرسته وکړه هغه چې کوم لالچیان دي یا دنیا پرست دي او موږ به هم دا چل کوو نو بس هلته یو مولوي صاحب په دغه کې لګیایي چې دی د دې کلي والو مزدور دی که نه مزدور دی دی به د ټلیفون لږ راشي دی خوا غریب ډز ډز را راماچي د عالم یو دغه په کار ته ما د ټلیفونو که راشي دی خوا څه چېرته راشه ستا په کنډر کې زه ناست یم دلته راشه څه چل دی په طریقه په ادب په احترام هغې نه بعد به خبره کوو چې زما هلته درتله مناسب دی او که نه دی مناسب داسې یو وقار او عزت په کار دی د عالم نه چې زموږ په کنډر کې ناست او چې څو سره کې هغه کوه زه یو پیر ملک کې وم هلته نه یو کس ما پسې راغی خبرې اترې شروع کړې سي ګډې وډې شروع کړې نو هغه خو خپل مولیان ورسره یې هغو ته خو چې هر څه ووایي ما ورته ما یو خبره به یاده کړې خبرې شروع کول نه مخکې ته ووایي چې ما ورته وکړې ګوره فرق دی ښه که د اخوا بدتمیزي وکړه نو ګوره بیا به دله ښه نه وي ګورې په سړیتوب به خبرې کوې په سړیتوب به تپوس کوې زه ستا نوکر یم په کنډر کې یې ناست یم مولا صاحب او استاد جي او صاحبیاق صاحب ښه صحیح خبره کوه نو هغه ته ګناه هم نشته ځکه چې دغه یارانو عادت کړي په دې باندې ښه عالم روان دی په لاره او یو عام سړی روان دی زه قوم نه پوښتن دی او نسب یې زورور مولوي صاحب ورته سلام علیکم ولې ته دا چلونه کوې ولې ته هغه ته هغه ته څه وایي صحیح ده وي وعلیکم السلام ورته هم ونه وایي موږ دا نه وایو چې سړی دې تکبر کوي موږ دا وایو چې کوم یو مقام الله تعالی درکړی د هغې خیال ساته امام بخاري رحمه الله د وخت باچا خلیفه ورته وایي راځه زموږ دې کور ته زموږ دې بنګلې ته زموږ دې محل ته زما دې بچو ته حدیثونه بیانوه دا که نن سبا یې دې بازو ته ویلی وی نو کله هټ اټیک ورته د خوشحالي نه وی شوی چې باچا صاحب وایي چې زما بچو ته حدیثونه بیانوه هغه ورته واپس خط ولېږو یو زامن به دې راولېږي دلته ما ته ډېرو خلکو زنګونان مات کړي دوی به په کوم زنګونان مات کړي زما نه به حدیث زده کړي دا عزت دی د عالم داسې خبرې په کار دي دا هغه غریبانان یعنې داسې دا خلک عادت کړي دي که بیا وروسته موږ هغه ترتیب برابرول هم غواړو خو هغه ډېر وخت غواړي ډېر محنت غواړي او یو ځي کې څه ځي کې څه فیصله وه دلته ناکسانو ما ته ووایي ته به پکې کښېنې ما ګوره زه به ته خبره کوم خو بیا به منئ نه بس چې نه منو نو سبا کوو ما صحیح ده چې خبرې شروع کړه هغه دوه زورور وه یو کمزوری هغه له فیصله شوې نه وه خو دوی ته داسې ښکاره شو چې دا خبره کمزوري په طرف روانه دروغو ګواهان یې هم راوستي وو هر څه یې راوستي او ما ته به یې وایي چې کوم یو ګواه به یې راوستو دا ما ته ووایي دا پلانې ملک صاحب دی ښه ما کښېنه ملک صاحب دی نو زه څه وکړم ملک صاحب په فیصله خو اثر نشي اچولی الله او د الله رسول چې څه یې به کړي
یاره دوی ته پته ولګېده چې دا سړی یعنې قصه ورانه ده. سبا له ځان سره بل مولوي صاحب راوستی او ډېر موږ لاړو رالو خبره کې خو دوی دا خبره نه جوړول اخر ورانولو نو ما ته وایي چې دا زموږ مولوي صاحب دی. بس زموږ ټکي باندې زه پوه شوم زموږ مزدور دی چې موږ ورته څه وایو هغه به کوي. ما مولوي صاحب څه دی خیال دی ما ته وایي ګوره وایي په دې مسلو چې دوی څومره ښه پوهېږي دومره پې ما ورته نه پوهېږو. ما بله وایي د دې مسلو دا کومه مسله چې د دوی ده دا کوم کې چې دوی وران شوي دي د دې حل قرآن او حدیث کې د سره شتي نه دا هم د دې ملکانانو او د دې خلکو کار د دوی حل کوي. ما صحیح شو کسانو ته مې ما زه لاړم ما خپله ذمه فارغه کړه دا کسان په غلطه دي بیا درته وایم دوی په غلطه دي دوی د فیصلې نه تښتېدلي دي دا د دوی خپل ملا دی راوستی ده کار به کوي. او زما ورته هغه کسانو هغه غریب ته ووایي غلی کښېنه داسې داسې حال در سره وکړو چې ټوټې ټوټې دي کو تا ته وګوره خبرو ته دي وګوره او مولوي صاحب ورسره ناست و لکه د هغوی مولا وه دانې وله ورکوي په ده کې دانې بندې کړې نهر په دې زوی باندې دې مري ده لوږې ده د هغې دپاره یو مسلمان غریب د هغه حق لړځی شو. نو داسې شتي داسې مولیان هغې د لاسه خلک بیا په دې ټولو علماو باندې هغه ګمان کوي. وایي زه یو پیر یو دوکان کې وم هلته ملک کې د سبزۍ دوکان مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ 10-11 کاله به یې کېږي. نو زه اوس ولاړ یم سبزي مې راغوستم هغه علاقې چې کوم مولا دی هغه په دې لاره ایسې روان دی پورې نو هغه مولوي صاحب لرې نه ده ته یې سلام شروع کړو ده ورته څه ویلي نو هغه کس ته ووایه چې نوکر اوسه مړه یو د ده نه خلاصېږي ورکولی زه الو ټماټر نو 2 دانې الو 2 دانې ټماټر ورکړو سړی دې بې عزتوي. هسې ما سوچ کوم دا مولوي صاحب دې سبزۍ والا په خلاف خبره وکړي چېرته هلته موږ ته خلک وایي غریبي ده نو آیا شریعت کې داسې څه ګنجایش دي چې د غریبۍ د لاسه حق ته باطل وایه او باطل ته حق وایه که دا گنجایش راووتو خبره ټوله ختمه شوه. بیا به یو غریب ګناه کوي وي به چې څه چل دی غریب یم سود ولې خورې هلکه غریب یم شراب ولې څکې غریب یم غمونو ډېر والی یم چې دا غم رانه لږ هیر شي او داسې پسې بیا ځه. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا چې دی بل جومات نه راتو نو د هغې د لاسه ما له دا خفګان په څه راشي د هغې د لاسه بیا خلک ګمان کوي چې ټول داسې دي لکه اوس که موږ څوک ویني بهر دا کوم نه پېژني ما وي د هغو هم دا مطلب وي دا که صحابي حق صاحب په شان دی یا د استاد جي په شان نو استاد جي نایي ته هم وایي استاد جي مولوي صاحب ته هم وایي استاد جي هغه ته هم استاد جي هغه ډولکي چې وایي هغه ته هم استاد جي وایي اګاډی چې پلینکو چې یو دا ونېټې چې هلته چلي دا ډریوران دوی ته هم استاد جي وایي کلنډر چې ولاړ هغه ته هم استاد جي وایي هغه وخت چې قصابي ته هغه ته هم استاد جي وایي او ده ته هم استاد جي وایي نو د دوی په تله کې دا ټول صحیح یو شان دی دا حقیقت ته به دې به نه خفه کېږي دا ټول دوی لکه څنګه چې پښتانه دا وایي تاسو ورته وایي دا زمونږ نایي دی وایي که نه وایي ولې زمونږ نایي دی موږ وله دانې ورکړو موږ وله دانې ورکړو دی به لازم دغه کار کوي موږ دغه زمونږ پلان دا زمونږ دا زمونږ دغه شان دا مولا مو وایي زمونږ دی یو خو که څوک داسې وایي چې دا عالم زمونږ د کلي دی داسې په خوشحالۍ فخر چې الله موږ له داسې دا جدا خبر یو زمونږ دی څه مطلب دی
زمونږ په واک کې دی دا خبرې نه چلیږي ګورې د علماو قدر کوئ او علماو ته هم موږ دا وایو چې خپل قدر په خپله مه خرابوئ چې الله دله عزت درکړی دا یې خیال ساتئ دلته دې علماو ته وګوره بلکې عربو ملکونو کې عموما وګوره د عالم څومره عزت وي څومره د هغه قدر وي څومره د هغه احترام وي نو موږ یا خو د حد نه اوړو او یا راکمیو که عزت وله شروع کړو له منډه د پیغمبر مرتبې ته یې رسوو یعنې په بل ځای بیا بریک هم نه وو روانې کړو اخر یې به کوم ځای ودرو پیغمبر ته یې ورسوو که ورته وایو چې پیغمبر ته یې مه رسوه یو به یې راکوزو د ځمکې د ویښ ته یې ور اچوو دا عزت او قدر به یې کې د شریعت په حدودو کې دننه الله دې موږ ته الله دې موږ له توفیق راکړي د علماو د قدر او د عزت کولو خبره مې دا کوله خو نصیحت و منځ کې لرې لا چې هغوی به دا وایي چې یاره دا څنګه پیغمبران دي او د دوی څه دي د دوی ښځې دي او د دوی بچي دي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك او یقینا لیږلي دي موږ رسولان مخکې ستا نه وجعلنا لهم ازواجا وذريه او ګرځولي وو موږ هغوی لره ښځې او بچي د هغوی هم ښځې هغوی هم بچي داسې ناشنا خبره خو نه ده او د بېدینو په دیندارو باندې دا نعمتونه نه یې پیرزو یعنی یو بېدینه دې خوري یو سودخور دې لګیایي یو ډم دې لګیایي یو قاتل دې لګیایي خو که یو الله والا چېرته دینداره سړی په مخې ګیره ده یا عالم دی بزرګ تقوادار سړی یاره دا څنګه او دا ولې لکه موږ خو وایو چې یا الله دا دنیا ستا د کافر په کوم لګی دي خوري یا الله خو دې دیندارو له سمه ورکه ځکه چې ستا نیکان بندګان دي په دوی هم پیرزو دی چې یا الله دوی وخوري او د دې بعضو په دیندارو باندې د دنیا نه ده پیرزو حالانکې دنیا د چا ده د الله ده او دا بندګان چې په چای چې نه ده پیرزو هغوی د الله سره د ده د دې مینې نه زیاته مینه کوي او دی په دوی باندې دنیا بندوي لکه مولوي صاحب چې ته په نوي ګاډي کې ولیدو دا بل کیس دی که په روغو کپړو کې ولیدو دا بل کیس دی که په اسري کړي جامو کې ولیدو یو کس لګیا و که نه وایي زمونږ هغه علماو ته وګوره او د دې سعودي دې ته وګوره ولې ما څه چل دی علما دلته هم شته الحمدلله ښه غټ غټ هلته هم شته غټ غټ علما خو ته کوم دغه ته څه قیسه کې وایي د دې ځای ته وګوره د باطل نښې پکې ښکارې دي ما څه دي وایي بدنونه یې غټ دي او ما هغه له چل دی وایي هغه چې دا خوار دي خو حق خوار کړي دي که دا بله نښه راووته او ما یې که هلته مې راته داسې وښوو چې د سټ نه یې لاسونه نه تاویږي بیا به څه وي غټېده او نري کېدل داسې د حق او د باطل دغه خو نه ده که نه موږ سره غټ مولیان نشتي ښه بې شماره دي غټ خدای خو دا مطلب نه چې غټ شو نو دی څه شو باطل پرست شو او نری دی نو څه دی حق پرست او دا چې په منځ کې دی به صحیح نیم حق پرست نیم باطل پرست به نو داسې دی خلکو د ځان نه تلې لګولي دي خو دا ولې به اوس باطل پرست شو باطل پرستو ته ولې ځکه چې نعمت ورسره دی نو چې نعمت ورسره دی ده ورسره حسد دی چې یاره د عالم سره ولې دا نعمت دی ولې الله تعالی دا خوشحالي ورکړې ده ولې الله تعالی دا نعمت ورکړی نو هغوی به هم دا خبرې کولې وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله او نشي کېدی یو رسول لره چې راوړي یو معجزه مګر په حکم د الله هغوی به غوښتې که نه الله وایي دا سره پیغمبر کار خو نه دی دا د چا کار دی د الله لکل اجل کتاب هرې نیټې لره لیکل دي هرې خبرې خپله یو څه ده نیټه ده دا نښې نښانې مسې نه راښکاره کېږي که الله لیکلي نیټې ورکړي یو څه به راښکاره به شي
يمحو الله ما يشاء ويثبت ورانی اللہ سچی وی غواړي او باقی پریدی سچی غواړي وعنده الكتاب او دا غسر اصل کتاب دی لوح محفوظ دی کی دا مفسرین اختلاف دی چرا سنگ تقدیر دی چا اللہ با کی بدلون راولی او نور زینو کی داری جی تقدیر کی چی صحیح نو آئی کی تبدیلی نرازی نو یو قول دا دی یو تفسیر چی دا دین مراد صحیفی دا عمالو دی ای کی بدلون رازی ہاں وعنده الكتاب ہر چی لوح محفوظ دے نو پاگی کی سا بدلون نرازی نو تقدیر کی رانا گئی اگو صحیفی دا عمالو دی گناہ اکڑا اگا بیا حذف شوا نیکی اکڑا اگا ثبت شوا پاتی شوا نو دا مطلب شو یو قول دا دی یو قول دا دی چی دا دین مراد احکام دی چی دا اللہ مرضی دی چی کم احکام منسوخ کی او کم پاتی کی مخی خود نسخ دا مسئلہ تیرہ شوی عبداللہ ابن عباس ہوئی چی ہر سکی اللہ تبدیلی راولی سپریدی سلری کی سوائے دا سلورو خبرونا بدبختی خوشبختی مرگ و جوان یعنی جنت و جہنم فیصلہ او مرگ و جوان دی کی تبدیلانی نرازی بعض علماء داوی وی تقدیر پا دو قسمہ دے یو پوخ تقدیر دے چاگا نبدلیگی او اگر پا الکتاب کی دے الکتاب مطلب لوح محفوظ کی بل اگر تقدیر دے چاگا بدلیگی زورن تقلید آگے تقدیر ویلے کی التقدیر المعلق پا یو عمل سرطر لے شوی سنگا لکا اس ستا عمر اللہ لکلے شپیتا کالا او کده دم مور دل دعاو غوختا او اللہ تا پتر چی دم مور بدل دعا غواری چی یا اللہ دل اوگا جون ورکا او اللہ تا پتر او قبلو اللہ کار دے اللہ دا فیصلو کرد چی زبدا دعا قبلو صحیح شو نو زبد دل عمر ورکم دش پیتونا سلویختو پوری بدل شو که بدل نشو بدل شو خو بیام خبر دا تقدیر نا ونوتا مطلب دا اللہ دا علم نا ونوتا بعض خلقو دا اشکال لازی اگا حدیث کی رازی چی با دعا سر تقدیر بدلی وی دا سنگ بدلی گی و اللہ وی چی نبدلی گی نا اگا بدلی دا دی سی دی پوش وی بگن انو صحیح شو خو لکا مور دا دواب سر تقدیر بدلی دا اللہ تا مخی نا پتا ہو دانی چی ورستا اللہ تا پتا ہو لگی دا اما دا خبر مقصد دا دی لکا اللہ تا دا مخی نا پتا ہو چی دا پارا با مور دعا گواری دا نا چی اللہ انتظارو کو دا مور دا دعا پوری او بیا خبر بدل کردی دا خیالم دے کنه دی نو دا مخی نا دا پا کم لکلی شیو چی دا عمر دا دا شپیتو نا سلو تا دا دی دا لا ساوری اسی پوشوی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ او کچری اخایو منگتا تبازا عذاب چی منگے وعدکو دا دوی سرا گورنو تقدیر کی دا عذابونم لکلی شوی دی گر زکر دا عذاب خبرک اللہ وی چی اے پیغمبر یا خوبا منگتا تا دا عذاب درو خایو دا کم عذاب چی منگ دوی سرا لوز کو او نتوفینک یا بمڑکتا نبی اب کم ذکی وینی آخرت کی وینی فإنما عليك البلاغ يقينا بتابان دي رسولدي وعلينا الحساب وبمن بني ساب كولدي أولم يروا أيدين قوري يروا كيدا كافرانوت أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها چی بیشک منگ را زمکتا کمو غیل را دا غارو داگینا دا کافران نگوری چی منگ دا زمکا سکو سرا کموی دا غاری ولا کمو
د دې مشهور تفسیر هغه معنی دا ده عبدالله بن عباس وایي آیا نه ګوري دوی چې دا ځمکې منګه مسلمانانو ته ورکو دا مطلب دی یعنی دوی له د دې نه یېرېده پکار دی یوه او په دې کې څه پکار دی سوچ پکار دی چې دا ځمکې چې د مسلمانانو په نصیب کېږي خو سی چل دی که نه ورو په دوی دا ځمکه نه راتنګېده دقې ته وایي د ځمکې کمېدل د ځمکو غاړې کمېدل او بیا د رسول الله وسلم په زمانه کې خو دومره نه وه ابوبکر راکې ښه ډېره شوه بیا د عمر راکې ښه ډېره شوه عثمان او داسې نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین او بیا وروسته تاریخ کې ګوره نو د دې مشهور تفسیر دا دی د ځمکې کمېدل د غاړو نه څه مطلب دی مسلمانانو ته فتوحات نصیب کېدل بل تفسیر دی کې دی عبدالله بن عباس نه هغه نقل دی خرابها بموت فقهائها وعلمائها د ځمکې کمېدل د علماو مرګ دی د علماو مرګ د ځمکې کمېدل دی ځکه چې حدیث کې دا راځي چې د قیامت یو نښه دا ده چې علما به کم شي یو حدیث کې راځي ختم به شي نو قیامت ته نږدې به علما نه وي نو چې څو پورې عالم په دې دنیا کې دا ځمکه پاتې ده او د عالم نه کم عالم مراد دی قرآن او حدیث بیانونکي ځکه دا ګمراه خو به ډېرېږي په آخرت کې عفوا آخره زمانه کې او ځکه یو شعر یو عالم ویلی دی وی الارض تحیا اذا ما عاش عالمها ځمکه ژوندی د هغه وخته پورې چې کله عالم ژوندی متى يموت عالم منها يموت طرف او چې کله یو عالم مړ کېږي يموت طرف یا طرف نو یو طرف یو غاړه د دې ځمکې ختمېږي كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف لکه څنګه چې په ځمکه باندې اوبه راوورېږي نو ژوندی شي او چې دا اوبه پرې نه راورېږي نو دا ځمکه څه شي وچه شي نو چې دا علما یي نو ځمکه څه ده ژوندی ده ژوند یشتي او د عالم ختمېدل د ځمکې ژوند کمېدل دي والله يحكم لا معقب لحكمه او الله فیصله کوي نشتی ورسته کوونکی د فیصلې داغه وهو سریع الحساب او هغه زر حساب کوونکی دی وقد مکر الذین من قبلهم او یقینا مکرونه کړي و هغه کسانو چې مخکې د دوی نه فلله المکر جمیعا نو د الله په اختیار کې دي مکرونه د دوی ټول د دوی دا مکرونه د الله په مخ کې نه چلیږي نه څه نقصان ورکولی شي الا هغه نقصان چې هغه الله لیکلی یعلم ما تکسب کل نفس یعلم ما تکسب کل نفس هغه پوهېږي په هغه څه چې کوي هر نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار او زر د چې پوه بشي کافران چې د چا دپاره د انجام د کور اخري ويقول الذين كفروا لست مرسلا او وی کسان چې کفر کړی دی ته نه رسول قل ورته ووایه کفى بالله شهیدا بیني وبینکم کافي دی الله ګواه په منځ زما او په منځ ستاسو کې یعنی الله زما په رسالت باندې ګواه دی او الله ستاسو په دې کفر باندې هم ګواه دی هر څه پته ولګي ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې د هغه سره پوهه د کتاب ده معنی چې چا سره پوهه د کتاب ده نو هغه څه دی هغه هم ګواه دی اوس دا علماو دوه قوله دي چې دا څوک مراد دي نو عبدالله بن عباس وایي دې نه مراد یهود و نصارا دي هغوی سره علم د کتاب وکنه کم کتاب تورات زبور انجیل پخواني کتابونه نو هغوی ګواه شو هغوی ولې ګواه کړو هغه کتابونو کې د پیغمبر صفات موجود
دویم قول دا دی چې ومن عنده علم الكتاب دینه مراد الله دی، الله گواه دی، ځکه چې هغه سره علم د دې کتاب د حقانیت دی او دا کتاب هغه د خپل علم په رڼا کې رالیږلی دی. نو یو قول دا دی. چا لا دا هم ویلي دي چې ومن عنده علم الكتاب د دې نه مراد ټول پخواني علما دي چې چا سره د آسماني کتابونو علم و. والله اعلم. د دې نه بعد دی سورة ابراهیم. خو مناسبت د سورت اولنی سر د آخرنی سر هغه دا دی چې اوله کې الله سوي تلك آیات الكتاب، آخره کې څه دي ومن عنده علم الكتاب. د هغې نه بعد دی سورة ابراهیم. دې ته سورة ابراهیم په دې وایي ځکه چې دې کې قصه د ابراهیم علیه السلام هغه الله را نقل کړې ده. دا مکی صورت تی، مکی صورت تی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. 52 په دې کې آیتونه دي او مصحف کې چې کوم ترتیب دی په هغه اعتبار سره د 14 صورت دی د نازلېدو په اعتبار سره 72. مقصد د صورت هغه دا چې د پیغمبرانو وظیفه بیان کړې ده چې د پیغمبرانو څه کار دی او هغه دا چې خلک راویستل د تیارو نه رڼا ته. دا د پیغمبرانو کار دی، د شرک نه توحید ته. بیا قومونو د هغوی سره مقابلې کړي، د هغوی انجام څه و او آخرت کې به څه دا بیان شوي. که موضوع له راشو نو د قرآن حقانیت، د پیغمبرانو مرسته الله کړې په هر دور کې، د الله عظمت په کائنات کې، د الله د توحید او د قدرت نښې پکې بیان شوي دي. د قیامت بعض احوال الله را نقل کړي دي او دغه شان جنتیانو ته څه میلاویږي، جهنمیانو ته څه میلاویږي. د ابراهیم علیه السلام تذکره پکې ده چې هغه کله بچي پرېښودو د بیت الله په خوا کې. ګوره سورة الرعد په آخره کې څه و؟ ومن عنده علم الكتاب او د دې صورت افتتاح د کتاب نه کیږي. خبره مقصد روانه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. دا کتاب دی چې نازل کړی دی موږ ته لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. د دې دپاره چې ته وباسې خلک د تیارو نه رڼا ته بإذن ربهم په حکم د رب د هغوی سره إلى صراط العزيز الحميد. لارې د هغه ذات ته چې زورور ستایلی شوی دی. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله غزات ته چې داغه په اختیار کې دی، داغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وویل للکافرین، او هلاکت دی کافرانو لره من عذاب شدید، د عذاب سختنا. الله پیغمبران دې لره لېږلي دي چې خلک د تیارو نه رڼا ته راوځي. چا چې نه ده منلي کافران دي، کافرانو له سخت عذاب دی. ولې دا کفر دوی کړی هغې وجه الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. دا هغه کسان دي چې خوښوي ژوند دنیوي په آخرت باندې، دنیا له ترجیح ورکوي په آخرت. ويصدون عن سبيل الله، او منکی خلق د لارې د الله نه. ويبغونها عوجا،
او لټی پاغي کې کوګواله اولئک فی ضلال بعید دا کسان په ګمراهۍ لرې کې دي. الله خو سره ظلم نه دی کړی، الله پیغمبران لېږلي دي او وی هر قوم ته مې د هغوی په ژبه کې پیغمبر لېږلی دی. داسې حجتونه الله قایم کړي دي. وما ارسلنا من رسول او نه دی لېږلی موږ هېڅ رسول الا بلسان قومه مگر په ژبه د قوم د هغه کې لیبین لهم دې دپاره چې بیان کړي دوی ته دین د الله. هر قوم ته الله د هغوی په ژبه کې پیغمبر لېږلی. آخرنی پیغمبر په داسې ژبه کې را لېږلی دی چې په هغې باندې ټول پوهېدی شي که کوشش وکړي، ځکه چې د عربۍ نه اخوا بله فصیح ژبه نشته. اوس که الله پیغمبر را لېږلی عالمي بله ژبه یې ورکړې ده، نورې ژبې ګرانې دي او نه په دې نورو ژبو کې دومره فصاحت او بلاغت شته څومره چې په عربۍ ژبه کې. ګوره څومره په اسانه موږ ته یادې شي، نورې ژبې داسې یادېږي چاته؟ د قرآن دا تلاوت دا بوډېګانې لږې تلاوت یې کوي. بوډاګان چې نه مدرسه نه سکول نه جامعه اسم نه وي لا تلاوت کوي. دې نه یو بله مسله بعض رد کوي په موږ باندې، وایي دوی د جمعې دا خطبه په پښتو کې کوي یا په اردو کې، عربۍ کې ولې نه کوي؟ نو جواب د هغې دا دی چې دا خو قرآن او حدیث کې نه دي راغلي چې خطبه به لازم په عربۍ کې کېږي، ځکه چې مقصد د خطبې دی مخامخ خلک پوه کول. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله ژبه کې نه ده کړې، داسې خبره شوه. اته بلې ژبې وله ناست نه و، نو هغه څنګه بله ژبه کې کړی؟ اته څوک ناست و؟ عرب ورته ناست و، او که عجم پکې و یا نور علاقو وله نو هغوی د شمار یو څو کسان. نو دا دلیل د دې نه دی چې یاره خطبه بغیر د عربۍ نه بله ژبه کې دا بدعت شو، ولې ځکه چې پیغمبر نه دی کړی؟ کمزورې خبره ده. ښه دوی ته بیا مخې ته بله جاخه جوړه کړه د څه تقریر، او فرق یې دې ته تقریر وایي ته خطبه وایي. دې کې څه فرق دی؟ تقریر خطبې ته وایي او خطبه تقریر ته وایي. نه وایي وایي چې ورله به مولوي صاحب تقریر کوو، بل وایي زه پسې لږ ساعت بعد رالم چې خطبه یې کوله. او نو خدای دې لپاره راوویستو که نه، هلته چې عربۍ کې نو بیا خلک پوهېږي نه. نه که ورته چې پښتو کې کا نو زموږ په مذهب کې نشتي. نو اوس طریقه دا راووته چې اول ته تقریر کوه، هغې له نوم د تقریر ورکه، او دې بل کې خطبه کوه. ما انزل الله بها من سلطان، په دې هېڅ دلیل نشته. نو بدعت به خود راویستو، ځکه چې مجبوره شو، هلته صحیح مسله پاتې شوه. که چېرته منلی وی چې او خطبه هر قوم ته چې ته لګیایي د هغوی په ژبه کې کوه، بیا به دې بدعت ته ضرورت و؟ بیا به نه ضرورت ورته به دې راغی چې هلته خطبه په عربۍ کې کوي، او هغه عربي صحیح عربي صحیح. یو منټ له ودې انا اعطیناک الکوثر فصل ان شانک هو الابتر، او دوه دواګانې وکړي د عربي. نو هغې پورې ماسې یو ټوکه غوندې کې وکړي، او هلته بله مسله م راویسته پکې تقریر. که چېرته دا دوه خطبې ښه ښکلې په ارام په پښتو کې شوې وې نو خلک به خطبې اورېدول هم صحیح راغلي، او مولوي صاحب به پکې د دغه کمزورې عربۍ نه بچ شوی به، ځکه چې عربۍ کې خو هغه تکړه دومره نه دی. ځکه دا قانون یاد کوي چې کله بدعت راشي نو سنت ورکېږي، او چې سنت ترې راوستو بدعت ختمېږي. او اکثر ګورئ خلک هلته د پښتو تقریر له نه ځي، ګورئ ځي څوک اخره کې خطبې له به ځان ورسوو، نو دی به دې خطبه پوهېږي. هغه ستا هغه دغه ته هم نه کښېني، هغه پښتو ته دله هم نه کښېني. نو چې پښتو ته هغه ځای کې نه کښېني، خو دلته د عربۍ نه پښتو کوي، څه نه څه برخې ته خو به راورسي که نه، څه نه څه خو به واوري که نه.
فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نقوم كي الله چالر چوغوالي وهدايت كي چات چوغوالي وهو العزيز الحكيم وغزور ورحكمة واندي الله يما قومون تا پیغمبران لگلی نيو بکی ذکر كي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أو يقينا لقلوا من موسى عليه السلام باية أقبل سلام أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور چرو باس قوم اخبل دتيرون رناتا وذكرهم بأيام الله أو وريادك دويت عبرتناك واقعيد الله سمطلب ده عبرتناك واقع مخكيني قومون ده هلاكت واقعي يو ده معنى ده وذكرهم بأيام الله يعني واقعات جو مشهور معناه وذكرهم بأيام الله رايات كوت نعمتون ده الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يقينا بديك خامخا نخيدي ده پار ده هر دير صبرناك و دير شكر گزار وإذ قال موسى لقومه أو كلتشوي موسى عليه السلام قوم خبلتا اذكروا نعمة الله عليكم ياتك إحسان دالا بتاسو التوتوي نعمتنا ورياتك ندلت وريات كلو إذ أنجاكم من آل فرعون كليت خلاص كريتاسو ده فرعونياننا يسومونكم سوء العذاب رسوا بيتاسو تابد عذاب ويذبحون أبناءكم أولا لو البيزا من استاسو ويستحيون نساءكم أو جوندي ببري خودي خزستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أو بديك امتحان ده طرف دربستاسو نلوي وإذ تأذن ربكم أو كلت إعلانك ربستاسو لئن شكرتم كتاسو شكر داكو أقول نعمتنا وريات كلو كنا ولي وريات كلو چی شکر ادا کی نو سوتوی چې ستاسو رب دا اعلان کړی دی که تاسو شکر ادا کو لأزیدنکم خامخا زیات به کو تاسو لره نعمتونه به راته ښه زیات کړي اجر به درله ښه ډېر کړي توفیق د عباداتو به درکړي ولئن کفرتم او که تاسو ناشکري وکړه ان عذابي لشدید يقينا عذاب زما دير سخت دي وقال موسى عليه السلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا كنا شكرك ويتاسو أو أغسوك بزمك كي طول فإن الله لغني حميد يقينا الله بحاجة استايلي شويدي الله دچا شكرون دا زورت نلري كشكر ما داكو نو دچا خير دي بكي دا استاسو خير دي بكي او كادام نكو نو بيا تاواني استاسو خبل لي ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أي ندير أغلي تاسو تخبر داغي كسانو جمخكي وستاسونا هذا مفسرين اختلاف تجي دا قول لچاره نو بعض ويلي دي هذا من تمام قيل موسى يا هذا من تمام قيل موسى لقومه دا موسى عليه السلام دا خبره پورا کېدل دی قوم ته یعنی دا هغه دا خبره کړې او بعض وایي چې نه دا خبره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله وایي چې ته وکړې خپل قوم ته هر چا ته چې دی خو الله پخواني رایادوي قوم نوح وعاد وثمود
قوم د نوح علیہ السلام وعادیان و سمودیان والذین من بعدهم او هغه کسان چې وروستو د هغوی نه دي لا یعلمهم الا الله نه پوهېږي په هغوی باندې مګر الله ډېر داسې پیغمبران دي چې موږ ته پته نشته زموږ په ایمان دي جاءتهم رسلهم بالبینات راغلی و هغوی ته رسولان د هغوی په ښکاره دلیلونو سره فردوا ایدیهم فی افواههم نو واپس کړل هغوی لاسونه خپل په خولو د هغوی کې مفسرینو اختلاف ته یو قول دا دی چې د دې معنی دا ده چې هغوی په دې خپلو خولو باندې خپل لاسونه کېښود د دې څه مطلب شي یو دا دی وی هغوی اشاره وکړه لاسونه یې کېښودو واپس یې لاسونه خپل په خولو د پیغمبرانو کې هغوی ته اشاره وکړه چې دا خپلې خولې بندې کړي د هغوی د خولو طرف ته اشاره وکړه چې نور د حق به نه بیانوي یو دا چې په خپله خولې لاس کېښود نو په خپله خولې لاس یېښوده دا کله سړی د استهزا او د استخفاف د لاس هم کوي مسخره او ټوغې چې موږ ستاسو دا خبرې نه منو کله څوک تا ته خبره کوي که نه خیال وي که څوک خبره شروع کړي بل دا چل داسې وکړي یې څه مطلب وي چې دروغ وایي نو پیغمبرانو ته یې دروغجن وویل یو چا دا ویلي دي چې هغوی په خولو لاسونه کېښودو دا معنی ده چې هغوی د پیغمبر د خبرو جواب ورنکو څه دلچسپي پکې وانغسته دا مطلب هم دی عرب داسې وایي پلاني ویله منډه په خوله لاس کېښو څه مطلب شو غلی شو د سره یې څه ونه وي نو دوی به د پیغمبرانو په دې خبرو کې سره دلچسپي نه اخسته وقالوا ويبي إنا كفرنا بما أرسلتم به يقينا إنكار كومن داغين چرالي قلي شوي تاسو باغي سرا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أو يقينا من خامخا بشكي داغين جرا بلي تاسو من آغيت بسخ شكي قالت رسلهم أو رسولان وغيتا أفي الله شك أي بالله کی شک دے یعنی تاسو اوس د الله په باره کې شک کوئ د الله په توحید کې شک کوئ فاطر السماوات والأرض چې اول پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی یدعوکم رابلي تاسو له دعوت درکوي څوک الله ولي ليغفر لكم من ذنوبكم چې وبخي تاسو ته ګناهونه ستاسو ويؤخركم إلى أجل مسمى او رستکی تاسو نیټې مقررې پورې کومه نیټه ده مرګ پورې یعنی دنیا کې تاسو له وخت درکړی دی دا وخت یې د څه لپاره درکړی چې دا دعوت قبول کړي د الله رحم دی قالوا يا غين أنتم إلا بشر مثلنا نه تاسو مگر انسانان یې زموږ په شان اوس موږ ستاسو خبره څنګه ومنو تاسو زموږ په شان انسانان یې تريدون أن تصدونا غواړئ تاسو چې منع کوئ موږ عما كان يعبد آباؤنا دا هغه څه نه چې بندګي به یې کوله پلارانو زموږ فأتونا بسلطان مبين
نو راوړئ موږ ته دلیل ښکاره. څه مطلب دی دلیل نه؟ معجزې او نښې. قالت لهم رسلهم او هغوی ته رسولانو د هغوی ان نحن الا بشر مثلکم نه یو موږ مګر انسانان یو ستاسو په شان. وګوره ټول پیغمبران انسانان دي، صرف زموږ دا پیغمبر نه، ټول انسانان دي. هغو ته صحیح ده موږ انسانان یو، خو دې ته غوږ کېږدئ. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده او مگر الله احسان کوي په هغه چا چې ویې غواړي د خپلو بندګانو نه. موږ انسانان یو صحیح ده، خو الله په موږ احسان کړی دی، نبوت یې را کړی دی، تاسو به اوس نه منئ. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله او نشتی منگ لر طاقت چی راوڑو تاسو تا دلیل مگر پا حکم دا اللہ سرا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ دی زان وسپاری مؤمنان. وما لنا ألا نتوكل على الله او سوجد منگ لرا چی زان بنسپارو پا اللہ باندی. وقد هدانا سبولنا او حال دا چې هغه ښوولي دي موږ ته لارې زموږ. نو کوم رب چې لارې ښوولي دي موږ ته نو څو هغه باندې توکل پکار دی، او څنګه به په هغه توکل نه کوو. ولنصبرن على ما آذيتمونا او خامخا صبر به کوو موږ په هغه تکلیفونو چې راکوئ تاسو موږ ته. دو خبری واضح شوی چې څه به کې توکل به کې او صبر به کې چې کله د دین د دشمنانو په مقابله کې. وعلى الله فليتوكل المتوكلون او خاص په الله دې توکل کې توکل کوونکي. وقال الذين كفروا لرسلهم او هغه کسانو چې کافران دي رسولانو خپلو ته لنخرجنكم من أرضنا خامخا وبباسو من تاسو دخبل ازمكنا او لتعودن في ملتنا یا بخامخا را واپس کېږئ زمن په دین کې یا په دین زمن کې. دو کې یوه ده. فأوحى إليهم ربهم نو وحی به وکړه هغوی ته رب د هغوی چاته؟ پیغمبرانو ته. لنهلکن الظالمین چې خامخا تبا کوو به زموږ ظالمان. ولنسکننکم الارض من بعدهم او خامخا زی به درکو تاسو ته به ځمکه کې وروستو د هغوی نه. ذلک دا وعده ده لمن خاف مقامي وخاف وعيد دا هغه چا دپاره چې یریږي د پیشۍ زمانه او یریږي د عذاب زمانه. پیشۍ څه مطلب دی؟ ما ته مخامخ کېدونه. واستفتحوا او طلب د فتح وکړو پیغمبرانو نور ونه شو. قوم نه منله، عزت او عناد یې ډېر شو، نو هغوی څه وغوښتل الله نه؟ فتحه. مطلب څه؟ نه فتحه فیصله. وخاب كل جبار عنید او ناامید شو هر سرکش زدی. کله د الله فیصله راشي کنه د الله عذاب نو بیا کافران څه شو؟ ناامیده. د څه نه ناامیده شو؟ ناامید شو هغوی د دې نه چې دا بوتان به زموږ مرسته وکړي، د هغوی د مرستې نه، د مشرانو د مرستې نه ناامیده شو. د الله نه هغوی د مخکې نه ناامیده دي. من ورائه جهنم وروستو د هغه نه جهنم دی. اخوا بل عذاب دی. او هغه څه دی؟
جهنم ويسقى من ماء صديد او سکولی کیگی با پاغ باندی اوبا چی وینی او نونه بی دا جهنمیانو دا بدن چی لکمی وینی او نونه وزی هم دقا بس کی یتجرعو چی گوٹ گوٹ بیس کی ولا یکاد یصیغو او نجدی بنی چی پاسانی تیری کی دغه نه تیریږي لږ لږ به وڅکي او حدیث کې راځي دا به داسې خوټ کېدلي اوبه امام احمد یو حدیث راوړی چې یقرب الیه دا اوبه به دله راوړی شي په یو لوښي کې فاذا ادنی منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه نو دی چې کله دا خوله داسې ورکته کوي که نه نږدې کوي چې د اوبه وڅکي نو دا مخ او د سر دا سرمن دا به په دې اوبو کې ویلی شي راوبهیږي او چې اوبه وڅکي فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره او چې ویڅکي نو دا کلمې به ویلی شي او شاته به ترې راوځي دا کلمې الله دې ترې موږ ساتي او الله ګواه کوو په دې خبره باندې چې یا الله موږ د روجې په دې خوله باندې ناس هم تا ته دې دپاره وي چې یا الله ته موږ د دغه اور نه ازاد کړي نو الله دې موږ دغه اور نه ازاد کړي او زمونږ مور پلار دې الله دغه اور نه ازاد کړي او د الله د پیغمبر نه موږ اورېدلي او هغه راته ویلي چې هره شپه الله بعض خلک د اور نه ازادوي نو الله ته دا سوال دی چې الله دې پکې زمونږ نوم راولي الله دې موږ هم په هغه خوشبختو کې شمار کړي چې هغوی به د جهنم د اور نه ازادېږي ويأتيه الموت من كل مكان او راځي به دته مرګ د هر ځای نه وما هو بمیت او نه به یې دی مړ کېدونکی څه مطلب دی راځي به مرګ د هر ځای یعنی هر عذاب پکار دی چې دی مړ کړي یعنی هر عذاب داسې دی چې سړی وژني خو دی نه مړ کېږي دا یو عذاب دی بل ومن ورائه عذاب غلیظ او رستو د ده نه عذاب سخت دی نور قسمه قسم عذابونه دی الله وایي مثل الذين كفروا بربهم مثال دا کسانو چې کفر یې کړی دی بربهم په رب خپل اوس دوی چې دا کومې خرچې کوي هلته خو ایمان نشتی آخرت نه مني نو دوی هم لګیا دي خرچې کوي کله د بوتانو په نوم او که په دین کې هم کوي هغه ته الله نه قبلوي ولې توحید ورسره نشتی ځکه الله وایي مثال دا کسانو چې کفر یې کړی دی په خپل رب اعمالهم عملون د دوی كرماد اشتدت به الريح پشان د ایرودی چې سخت راول وزي په هغې باندې هوا في يوم عاصف په هغه ورځ کې چې تیزې هوا والی څه به پاتې شي نه ختم شو هر نو دوی دا اعمال پالتو دي ځکه چې بنیاد نشتی لا يقدرون مما كسبوا على شيء قادر بنی دوی د هغه عمل نه چې کړی پیشي یعنی هیڅ عمل به په لاس نه راځي ذلك هو الضلال البعید دا ګمراهي لرې ده د حق نه ډېره لرې ده ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق آیتونه ګورې چې یقینا الله پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په حق سره ان یشأ یذهبکم که وغواړي نو بوبځي تاسو ویأتي بخلق جدید او رابولي مخلوق نوی د کافرانو بحث مخکې وشو نو سلوي چې ګوره زه په دې قادر یم چې تاسو ټول ختم کم او بل نه مخلوق راولم دمکی ورکوي الله یره ورکوي
وما ذلك على الله بعزيز او ندی دا کار پا اللہ باندی سگران وبرزوا لله جميعا او میدان تبشیدوی اللہ تطول یا وراہکار بشیدوی طول اللہ تا طول براہکارشی چاہتا اللہ تا کافران خبر دا کافران روانہ ہو کر مثل الذین کفروا بربهم دا غوی دا آخرت یو حال بیانی چی دا طول با اللہ تا راجم شی و دوی با جہنم کی فقال الضعفاء للذین استكبروا نوبوی کمزوری کسان آغا کسانو تا چی لوی کڑی و سمطلب ہے کشران با مشرانو تاوی انا کننا لکم تبعا یقینا من خستاسو تابدارو فهل انتم مغنون عنا نو آیتاسو لرک ولی شی زماننا من عذاب الله من شيء دا عذاب دا اللہ نسشی من تاسو پسی دروانو تاسو راتا رنگینی رنگینی قصے کڑی وی خبریم کڑی وی وسو کئی گنا قالوا ویب مشران لو هدانا الله لهدیناکم کہ ہدایت کڑے وی منگتا اللہ خامقا ہدایت بکڑے وی منگتا سوتا یعنی منگ زان لتباو گمراہو نو منگو تاو سسلار خوالے سواء علینا برابر دب منگ باندی اجزعنا ام صبرنا کفریاد کو یا صبر کو یو شیر یعنی کہ منگ فریادو کو ہم پا کمزی کیو جہنم کیو کہ صبرو کو ہم جہنم کیو ما لنا من محیص نشتی منگ لرزید اخلاسی کشرانو لے قیسہ سکڑا خاتمہ کڑا او دا غدی چی ردوی پا سر بے قتلو نکول زمانگا پیرو زمانگا مشرو زمانگا بزرگ اسو تاغوی غلی کینی بس قیسہ طولے ہوا دا اس دا دوی دا مشر دا خطبی وقت دے او دوی مشر سوکو شیطان تو لارو جہنم تکنا نو مشرانو کشرانو ران شو داغو خبر ختم شو خواغ بل مشر سوئی اچی دا بنیاد و دی فساد بنیاد دے او جر لدا وقال الشیطان او بوی شیطان لما قضی الامر ہر کلچی فیصلوشی دکار فیصلوشی دا جنت و دا جہنم ان اللہ وعدکم وعد الحق یقیناً اللہ وعد کڑی و تاسو سر وعد رشتنی ووعدتکم فاخلفتکم او وعد کڑی و ما تاسو سر نو خلاف میوکو تاسو سر خسپاوتو چیزا ماغا وعدی دا سوی دا دروغ وعدی وی وما كان لي عليكم من سلطان او نو زما پتاسو باندی سزور ما سپزور خونه ارادو ویلی إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي مگر دا چی دعوت می درکو تاسو تانو خبر ومن لتاسو زما شیطان چی تاسو زور کرے نا معمولی دعوت می درکو ترالی فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نما ملامتك وما ملامتك إذان نخبل ما أنا بمصرخكم نیمز مددگار استاسو وما انتم بمصرخی او نتاسو مددگار زمائی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل یقینا ما انکارو کو داغسنا چی شریکو تاسو چی شریکولم تاسو زد اللہ سر من قبل مخی یعنی دا قصی نظر منکری اما تاسو چې الله سره شریک کړی ما نو زه تیسې ما بیزاره چې دې خلکو په مخونو به څه پاتې شي بیا ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمان هغوی لره عذاب دردناک دی وادخل الذین آمنوا او داخل بکړی شي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی جهنمیانو خبره ختمه شوه نو جنتیان
داخل بکړی شي مؤمنان وعملوا الصالحات وعملوا كردينيك جنات تجري من تحتها الأنهار جنتون تاچی بیگی بلاند داغین ولی خالدین فيها بإذن ربهم ہمیشہ بی پاگی کے بحکم دخپل رب سرا تحیتهم فيها سلام ڈالی دا دوی بپاگی کی سلامی دا اللہ دی طرف نہ ڈالیم سلام ملائکو دی طرف نہ ڈالیم سلام او د دوی یو بل ته ډالۍ هغه هم سلام په دې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به د څلېرویشتم آیت نه شروع کوو والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد